अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به ښه یئ او که هر ځای کې الله خوشحاله او آباد ساته। دوستانو سوچ میں کو چونکہ جمعه را روان دی پر سایت ته تاسو ته سکرین باندې ښکاري خلک چې کم میلو سولځي کم داشن پیسې الوزي یعنی ضایع کوي پیسې پزول. نو زما دا خلکو ته یو ریکویسټ دی، دا یو سوال دی چې تاسو یعنی پغې به هیڅ هم تاسو نه لګي چې یو غریب تاسو سره دعا شي او غریب ته دعا وکړي نو هغه ستاسو دپاره ډیره ده. نو دوستانو په 1.5 روپۍ به یعنی چپلې میلاویږي، یو غریب به بوټان نی، د یو غریب به چپلې نی او د یو غریب به کپړې نی. دوستانو زه خلکو ته دا وایم چې کم د چا وشترې د پیسو یعنی پیسې ورسره ډېر دي، مال جان ورسره ډېر دی، مالی لحاظ سره جاني لحاظ سره ښه دی، الله دې نور هم ښه. نو زما ته دغه یو ریکویسټ دی، دا یو سوال دی چې تاسو خلک په خپل معاشره کې، په خپل کلی کور کې، په خپل وطن کې خلک چې کم یعنی خلک چې کم سره پیسې نی، کم بېوسه دي، کم عاجزان خلک دي، نو هغوی سره مرسته وکړئ، د هغوی نه یعنی دعاګانې والئ. دوستانو تاسو ته سایډ ته پر سکرین باندې دا ویډیو ښکاري، دا یو کس دی او دا بوټان ویشي په یعنی بازار کې ګرځي، چې کم خلک ویني چې کم حقدار وي یعنی د چا کیړی نی، د چا بوټان نی، نو هغه ویشي. دوستانو تاسو ته دا یو قسم سبق آموز ویډیو ده، دې نه تاسو عبرت والی په دې په 200-300 روپو باندې چا څه یعنی چې د غریب دعا سره شي. او بل دوستانو حدیث شریف هم دی، څوک چې د یو مسلمان ورور شرعي حاجت لپاره پاسي او که حاجت پوره شو یا پوره نشو نو الله رب العزت هغه بنده له 3 او یا حاجتونه پوره کوي، یو دې دنیا کې دله کافي دی او بل هغه دنیا کې ولا درجې بلندې کوي. دوستانو چې موږ نه کم لاندې خلک ته یعنی عاجزان دي، بېوسه دي، چې هغوی سره موږ ملاتړ وکړو او موږ هغوی ځان سره یعنی مینه محبت ورسره ساتو نو الله رب العزت په موږ باندې رحم کوي. دوستانو که ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.